زما نوم د زیبا د پلار نوم د غلام محمد د رویا خصوصي ښوونځي د پنځمې با ټولګي زده کوونکې یم. لارښود استاد مس سمینه امینی. زه غواړم چې تاسو ته نن یو موضوع تشریح کړم د انسان د بدن جوړښت، چې انسان د بدن د دریو برخو څخه جوړ شوی دی: هډوکي، عضلات او پوستکي. سکلیټ د بدن د هډوکو ترتیب او تنظیم او ځانګړي جوړښت څخه عبارت دی، چې سکلیټ په دوه برخو ویشل شوی دی: محوري سکلیټ او ضمیموي سکلیټ. په محوري سکلیټ کې شامل د جمجمه، شنځۍ او د سینې قفس. په ضمیموي سکلیټ کې شامل دي لاسونه او پښې. او په د سینې په قفس کې د سینې هډوکي، د شنځۍ او د لاس کې مټ، څنګل، لیچه، ورغوی، ګوتې او شامل دي. په هره پښه کې ورون، زنګون، لنګۍ، پونډۍ، د پښې تله او ګوتې شامل دي. دا زما موضوع په همدغه کې پای ته ورسېده. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي.